ډېر نارینه داسې دي چې له یوې مودې وروسته دا محسوسوي چې د بدن پخوانی طاقت، خواهش او دلچسپي ورو ورو کمیږي. دا حالت ډېر عام دی، خو زیاتره خلک پرې خبرې نه کوي. حقیقت دا دی چې دا یوه طبیعي او بدني مسئله ده او د شرم خبره نه ده. کله چې د نارینه خواهش کم شي، نو د هغې تر شا بېلابېل لاملونه کیدای شي. ذهني فشار، زیات فکر، اندېښنه، د خوب کمی، کمزوري خوراک او د بدن هورموني توازن خرابېدل د دې مسئلې مهم اسباب دي. همدارنګه ځینې اوږدمهاله ناروغۍ هم د نارینه ځواک اغېزمن کوي. ډېر خلک د لنډ وخت حل لټوي، خو دا ډول لارې اکثره وخت ګټه نه کوي، بلکې بدن ته نور زیان رسوي. د دې مسئلې اصل حل دا دی چې بدن له دننه څخه قوي شي، اعصاب مضبوط شي او طبیعي توازن بیرته برابر شي. د حکمت او یوناني طب له مخې د نارینه د دې ډول کمزوریو لپاره بوټي درمل تر ټولو ګټور ګڼل کیږي. دا درمل د بدن له فطرت سره سم کار کوي او ورو ورو د بدن طاقت بیرته راولي. داسې بوټي شته چې اعصاب قوي کوي، وینه صافوي او د بدن دننه ځواک زیاتوي. په همدې لړ کې که تاسو هم د دې ستونزې سره مخ یاست، نو د یو تجربه کار حکیم سره مشوره کول ډېر ضروري دي. حکیم محمد امین د راولپنډۍ ښار یو پیژندل شوی حکیم دی چې د نارینه د دې ډول امراضو په علاج کې ځانګړې تجربه لري. حکیم محمد امین د هر ناروغ حالت جلا جلا ګوري او د هغه د بدن مطابق بوټي درمل تیاروي. د دا علاج یوازې د لنډ وخت لپاره نه وي، بلکې د بدن بنیاد مضبوطوي ترڅو مسئله له جرړه ختمه شي. یو بل مهم ټکی دا دی چې که تاسو د پاکستان د هر ښار یا کلي سره تعلق لرئ، نو هم کولی شئ ورسره اړیکه ونیسئ. درمل د کوریر له لارې ستاسو کور ته لیږل کیږي او د درملو د رسولو بشپړه اسانتیا موجوده ده. په پای کې دا خبره یاده وساتئ چې هر بدن بیل وي، نو ځکه د ماهر مشوره ډېر ارزښت لري. که دا معلومات تاسو ته ګټور ښکاره شول، نو ویډیو خوښه کړئ، له نورو سره یې شریکه کړئ او زموږ چینل سره یوځای شئ.